مثلا صراف یې کاته ځان ته جوړوي یا پر مثال دکاندار یې ځان ته کاته جوړوي. لکه زه دلته داسې یو کاته جوړوم، ګورګي کې سیریل نمبر صحیح ده، مشتری نوم پاس کوي، په دې تاریخ باندې ډیټایل چم خرڅ کړي دي، پرایس کېدای شي تاسو تکاوټ لپاره جوړه کړئ. صحیح ده، کوانټیټي ټوټل بیلانس یو ساده فارموله مې جوړ کړه چې مهم دي تګ ده. صحیح ده، مثلا دا ټول راځه نو باډر ورکوم داسې بیا ټول انتخابوم ډیزاینر بولډ یې کړه او یو کلر هم ورته ورکړه داسې مثلا نه. بعد مثال په دې تاریخ باندې ډیټایل چین خاص کړ کمپیوټر پرایس او کوانټیټي وګورم. مساوي پرایس ضرب څه شی کوانټیټي دا لاندې مو اپلای کړئ کنټرول ډي. بیلانس باندې مساوي ټوټل نه منفي په څه شی ډیټا. اوس دا وګوره ډېر ساده. مثلا ته دلته راغلی دا شی فکرونه ختم کړه. دا یې چا لپاره ده دا کاته؟ د احمد لپاره ده. چا لپاره ده؟ احمد ده. دې نه به یو کاپي وباسې، دریم شیټ ته به یوسې، دې ځای کې یو بله کاته جوړوم. دا مثلا د چا لپاره ده؟ عمر لپاره. بل شیټ کې مثلا کاپي ترېنه وباسم، دا راکاپي کوم، کاپي دا وګورم څلورم شیټ ته انتقالوم او په دې ځای کې ورکوم. مثلا دا د چا لپاره ده؟ جان لپاره. صحیح ده، یو بل هم جوړوم په مثال د زاهد نوم. څه ډول یې تاسو جوړوئ؟ دې ته مثلا راځم، دې ته نوم ورکوم زاهد، څه نوم ورکوم؟ زاهد. مشکل خو نه وي. تاسو دلته راشئ وګورئ شیټ 1 کې ودرېږئ، دې ځای کې مثلا دې ځای ته یو رنګ ورکوم دې په خاطر چې ماته معلوم وي. یا دا حجرې سره مرچ کوم، یو حجره ته جوړوم مرچ سره. بیا راځم دا ډیولپر خو وینئ، که دا تاسو کمپیوټر کې نه وو دلته به رایټ کلیک وکړئ، چېرته به لاړ شئ کسټمایز د ریبون دې ته چې کله رالاستئ په دې ځای کې دا ډیولپر ټیک مارک به نه وي لګېدلی، دا به ولګوئ. صحیح ده، اوکې چې کله مو اوکې کړلو دا وګورئ په دې ځای کې ډیولپر ته راشئ، یو بټنه به درته راشي وینئ دا لیست راغلو. په دې لیست کې مثلا دا بټنه راخلم، دا بټن په دې ځای کې انزرټ کوم داسې. کله مو چې دا انزرټ کړله د دې نه اوس کاپي وباسئ، کاپي پیسټ. مثلا دا یوه د احمد لپاره شوله او بله د چا لپاره شوه؟ جان لپاره شوه. دواړه دې کار کوم داسې. صحیح ده، د دې رنګ کاپي وباسم پیسټ کوم بیا دواړه داسې. اوس ټولو ته یو نوم ورکوم. مثلا پراپرټي ته راځم، پراپرټي کې دلته راځم کیپشن ته، دا وګوره دې کې مثلا نوم ورکوم. فرض مثال اول د چا په سره احمد کاته وه، دویم د چا کاته وه؟ نه عمر کاته وه، او دریم د چا کاته وه؟ جان کاته وه، څلورم د چا کاته وه؟ زاهد. صحیح. اوس ګوره فکر وکړئ احمد څوم شیټ کې ده؟ دویم کې. او عمر څوم کې ده؟ دریم کې. جان څلورم کې او زاهد پنځم کې. رابسې احمد په هغه باندې ډبل کلیک وکړئ، دلته به ورکړئ چې شیټ 2 ډاټ به ولیکئ، ډاټ نقطه اکټیو سر کې راغی که نه راغی، انټر بټن پریس کړئ خلاصه شوه. بیا راځم مثلا عمر په دویم څلورم شیټ کې دریم کې شیټ 3 ډاټ اکټیو، شیټ دریم کې لاړ شئ. جان ته راځم دلته ورته لیکم شیټ څوم ده؟ 4 ډاټ اکټیو، او هغه په څوم شیټ کې و؟ زاهد په څلورم کې. دلته ورته شیټ 5 ډاټ اکټیو. دا اوس ډیزاین موډ ده. صحیح ده، انتغیر کې راوړو. کله چې دا لرې کړو ډیزاین موډ، اوس یې رن موډ فعل. دا مناسبه دلته زه کلیک وکړم، دا وګوره ډایرکټ چا کاته ته راغلم، احمد کاته ته راغلم. کم راغلم په احمد کې مثلا تاریخ ولیکلې اول نمبر په دې تاریخ باندې ډیټایل څه شی واخیستل پر مثال کمپیوټر 100 روپۍ دانه 400 دانې واخیستل، 100 دانې وګوره ولیدل دومره روپۍ شوه. دې کې مثلا موږ ته ورسولې دومره روپۍ دومره پاتې شوه. صحیح ده. بیا مثلا دوم نمبر شایم رانه واخیست په دې تاریخ باندې ماوس 100 دانه 300 دانې ما په 100 دانې دا دومره روپۍ شوې، نو راته رسېد په دومره پاتې شوه. مشکل خو نه وي ده. بیا مثلا بل عمر درته راشي کلیک وکړئ، دا وګورئ ډایرکټ چا کاته ته راغلم، عمر په دې پسې بس خپلې پیسې لیکئ سرچ وي. جان کاته باندې کلیک وکړئ، دا وګورئ جان کاته ته راغلم. یا راځئ زاهد ته کلیک وکړئ، زاهد کاته ته راغلم. کله که دا شیټونه بیخي زیات شي مثلا بیا دا شیټ 1 څنګه کېږي؟ په ټیزه کې. صحیح ده، یعنې دا معنی بیا تاسو دې شیټ ته کله راشئ، لکه اوس تاسو مثلا لاړاست د عمر شیټ ته، بېرته چې راځئ دلته بیا شیټ 1 نشئ پیدا کولی، ځکه که دا شیټونه زیات شي دې ځای نه ده.
دا شیټونه نه دي دا چې زیات شي وګورئ هغه اول شیټ ځان څنګه کوو پټ کو نه سپټ ودرېدم مثلا څنګه پیدا کوو یا نو دې خاطر باندې موږ باید پر شیټ کې یو بټن ولوس په هغه باندې مثلا اول شیټ ته صحیح ده لکه مثلا د احمد شیټ درانه باندې کې باید یو بټن ویس بیرته چیرته ځم اول شیټ ته مین شیټ ته راځي یو بټن د در واخلئ دې کې انسرټ کې یو نوم ورکړئ پراپرټي کې پر مثال دې ته نوم ورکوم چې ګو بیک څه نوم ورکړو ګو بیک ډبل کلیک کوم څوم شیټ باید په لاړ شي شیټ 1 ډاټ څه شي اکټیو بیا هم دغه بټن در کاپی کړئ دریم شیټ ته راوړئ دې ځای کې مثلا پیسټ کړئ دلته ورکړئ پر مثال شیټ 1 ډاټ اکټیو صحیح ده بیا پر مثال دا راکاپی کوم شیټ 4 ته راځم په دې ځای کې پیسټ کوم ډبل کلیک دلته وکړم شیټ 1 ډاټ اکټیو ځکه دې باندې باید اول شیټ ته لاړ شم همدغه راکاپی کوم بیا پنځم هغه کې پیسټ کوم دلته دې باندې ورکوم شیټ 1 ډاټ اکټیو خپل باندې ځاته دم بندوم دې نه ډیزاین موډ دم بندوم ګو بیک پنځ کلیک وکم ګوره احمد کاتره به شای مې سیولي کلو مثلا په دې تاریخ باندې بیا راغلا چیرې نو واخستل کې ګور څومره په راکړې 500 دانه خط 200 دانه دې پوښوي او دومره ورته رسید کړی دا ګوره صحیح ده ګو بیک بیک خپل استفاده ترسه زاهد راغ مثلا شامل خرڅ کړلو په دې تاریخ باندې یو شی مثلا خرڅ کړی ډیټا پر مثلا مو ورته لیکل کړه دې باندې موږ کمپیوټر خرڅ کړو څو کوم دانه ورکړو 1200 څو دانه مو پر ګرځنه د نور څه شوونه شو باندې وکړه صحیح ده ګو بیک د تر شاته راځي څه مشکل نه سکه ها صحیح شو دا بټن په ډیزاین په کې کړه ډیزاین او په کې بټن ته ولنه ورکړي سره د ډیزاین ورکوي لکه تاسو کولای دې باندې کلیک وکړئ پراپرټي ته راشئ صحیح ده پراپرټي کې کولای شئ دلته فون ته لاړ شئ فون کولای دلته بولډ مثلا سایز څومره وي 1200 کې کوي نه 4 کلر ته بدلای دی لیکنه رنگ کولای دلته راشئ کوم ډول رنگ ورکړئ دا ډول رنگ دا ورته کولای شئ نو څه ډول باندې کته سره تراوله پکچر باندې کلیک وکړه دلته راشئ ډیسکټاپ باندې مثلا تصویر انتخاب په دا تصویر ډول کې کا دا تصویر صحیح نه څنګه ده پکچر کولای دا ته انتخاب د کوم طرف ته دا تصویر راشي کوم ډول تصویر چې دا تصویر بټن ته ورکړئ دا ور تصویر بټن ته ورکړئ شنو نه وي ها دا ساده سي کوشش سره نه دا فارمټ دي ځنه حدیث او فارمټ کارنه کې دا پراپرټي دا تاسو کولای شئ د ټول انتخاب کې دي هم دي اوس انتخاب په ډیولپر تر راځم پراپرټي ته دي ځنه یو رنگ ورکړئ مثلا کوم تراسي کوم رنگ ورکو کوم سوارلس بولډ اوکې دولس او فور کلر یو رنگ ورکړئ مثلا کوم ډول رنگ ورکو پیټرن تر راځو دي تا کوم ډول رنگ ورکړئ مثلا دا شکل ټول باندې رنگ واخلئ اوس بیا دا بند کړه وګورئ مشکل نه ستاسو ډېر ساده ده صحیح ده کبل مشتری مو زیاتېدو مثلا نه یوازې راځي دلته پر زیاتېدنه یو کاپي ورته باسي دا بټن د ډیزاین کې سره شي ډیزاین کې یو کاپي ورته باسي مثلا ما سره یو بل مشتری مو زیات شو پر مثال بل چاپونه منده پراپرټي ته راځم دلته مثلا ورکوم جاوید پر مثال صحیح شو کله مو دا نوم ورکړو جاوید اوس څوم شي د شپږم ده فارمولا خو تیاره جوړه ده کنه دا جوړه دا د کاپي کوي شپږم شیټ کې ورته پیسټ کوي صحیح شو دا شیټ نه ختم کړئ دا کله تعلق وکړئ بس صحیح ده نن به تاسو وخت شنو اوس راشه شیټ 1 ته شیټ 1 کې دلته ډبل کلیک وکړئ څوم شیټ کې ده 6 دا هغه بټن کوم سپینولو کې جوړ کړی دا بټن د کاپي کوي شپږم شیټ ته لاړ شئ دې ځای کې ورته پیسټ کړئ پراپرټي ته راشئ دلته به نوم بدل کړئ مثلا د کار نوم ستاسو ورکوئ صحیح ده ډبل کلیک کې دې سره بېرته باید څوم شیټ ته لاړ شئ شیټ 1 ډاټ اکټیو ډیزاین یې بند کړئ دې ځای اوس ګو دا ور جاوید کاته ته ځي ګو شیل ونه وي ها زاهد دا ورسمه سمه ده صحیح نه شو بله طریقه تاسو مثلا څوک درته وایي چې ماته یو اکسل شیټ جوړ کړه یا کې داسې یو شاغره ته جوړ کړه چې د هغې له لارې نه زه نور پروګرامونه راخلاصوم
پر مثال دې ساحه ته ما رنګ ورکړ داسې په دې کې زه یو څو بټن بیس بټن جوړوم لکه دا یو بټن کاپي پیسټ دې ځای کې ایږدم مثلا دا یو څو بټن همدغسې جوړوم یو بل بټن جوړوم داسې اوس وایم چې کله چې مثلا دې ته یو نوم ور بدلوم ډیولپر پراپرټي دې ځای کې به یو نوم ورکړئ څه نوم ورکوئ یا تاسو د پراپرټي دې ځای نوم راوستلی شئ رایټ کلیک چې وکړئ پرې ورته لاندې څه لیکلي دی پراپرټي پوه شئ څه باندې ایډیټ کې تاسو کولی شئ مطلب دلته راشئ دې ځای کې وګوره څه نوم ورکوئ باید مثال دې ته نوم ورکوم کالکولیټر دې باندې باید څه راخلاصئ کالکولیټر راخلاصئ رایټ کلیک په دې باندې کوم دلته راځم ایډیټ ته دې ته نوم مثلا ورکوم نوټپیډ دې سره باید نوټپیډ پروګرام راته خلاصوم رایټ کلیک دې ته راځم د ورته ایډیټ دې سره باید هغه مې ډیزاین وګورم نوټپیډ خلاص کړه فول سکرین یا مثلا ورک خلاصوي دا وګوره ډایرکټ خلاص فول سکرین لاندې خو نه خلاصېږي کنټرول پینل خلاصوي دا وګوره کنټرول پینل به خلاصوي هر شی چې تاسو ضروري مطلب دې ځای نه خلاصولی شئ څه مشکل خو نه وي کوم ډریو خلاصوي پر مثال زه سی ډریو یا کوم بل ډریو خلاصوم لکه دلته زه ورکوم دا وګوره دلته پر مثال ډي ډرایو یا مثلا ای ډرایو ډبل کلیک په دې ځای کې ورته لیکم شیل کاوس خلاص ډبل کوټیشن صحیح ده ای ډرایو خلاصوم ورته لیکئ ای ډبل ډاټ سلاش پلس خلاص ځان یې بند کړئ کله دې باندې کلیک وکړئ ډایرکټ وګورئ شاید دغه لپاره موږ لنډه یوه طریقه لرلی شو د دې لپاره ختم کړو دې لپاره موږ لنډه دلته لیکو ګوره دې ځای کې ولیکئ مساوي هایپرلینک صحیح ده کاوس کلاس کلکوټیشن کوم ډېر خلاصوئ ای ډبل ډاټ سلاش کامل کې نوم چې ورکړي مثلا ای انډرسکور ډرایو کلیک وکړئ دا به ډایرکټ ایډیټ خلاص یعنی کمپیوټر کوم ډریو ده ای ډریو صحیح ده دا لاندې طریقه ده هیڅ کوم مشکل نه لري دې بټن ته بل کوډ کوم مثلا ډبل کلیک کوم دې باندې پروګرام باندې ځي اپلیکیشن ډاټ کوایټ په داسې کله اکسس وای دا کوډونه مو ټول ته کېږي نه اپلیکیشن ډاټ کوایټ دا معنی د پروګرام دې څنګه شي باندې کله دلته کلیک وکړم دا وګورم کلیک وکړم پروګرام کمل څنګه کېږي بدلېږي دا یو خبر پیاد ولرئ دا بس بیرته چلان کې دا شامل بیا کار نه درکوي مثلا دا وینې دا عمر د مثلا دا شی بیا یو کار نه کوي ځکه دا میکرو دی چې کېږي کوم غوښتل چې دا د کار وکړي هر وخت فایل ته به راشي سی واسطه چې راشي وګورم دلته راشي دې ځای کې انتخاب کوئ انیبل میکرو یعنی اکسل میکرو انیبل ورکشیټ دویم یې انتخابوم صحیح ده اکسل میکرو انیبل ورکشیټ چېرته سیو کوم ډیسکټاپ باندې چاپ نوم باندې سیو کوم مثلا خاطا سیو کله مې دا سیو کړلو اوس تاسو کولی شئ هر وخت استعمال کړئ کاتب نوم دا وګوره زیرو نشم پرې راغلی صحیح ده انیبل اوس هم کار درکوي دا وګوره خپل کار خوشی دی باندې مشکل باندې وکړه بل داسې د دې ته ریبون وایي کېږي څه ورته کېږي ټیبونه وبخښئ ټیب که غوښتل مې دا ټیبونه ختم کړي رایټ کلیک وکړئ کسټمایز ته راسي دې ځای تاسو کولی دا ټیک مارکونه ورته لرې کړئ
صحیح ده دا ټول دغه کې دا وګوره د یو کې کیسټ ټیپ مو ټول څنګه شول ختم شو نه هیڅ شی نشته بیا رایټ کلیک وکړئ دلته راشئ کسټمایز د ریبون ته دې کې بل د ټیک مارکونه ورته ولګوئ اوکې دی دلته ټول راسي که مو غوښتل چې مثلا د هوم ټیپ کې شی ختم کړئ رایټ کلیک کسټمایز هوم ټیپ ده که نه ده دې کې مثلا دا شی زه ټول ختم کوم اوکې کې ګور خالي به هیڅ شی نشته صحیح ده بیرته تا ټول کسټمایز ته راسي دې ځای کې ورته انتخاب کړئ مین ټیپ صحیح ده مین ټیپ څه شی نه مو ختم کړي ولته دلته مو کوم انتخاب کړئ اډ ټیپ ته اوکې کې دلته ټول راسي صحیح ده بیا تاسو کولی دلته راسي کسټمایز ته مثلا نوی ټیپ جوړوئ نیو ټیپ باندې چېرته یې جوړوئ پر مثال په دې ځای کې جوړوئ نیو ټیپ صحیح ده ټیپ ته څه نوم ورکړئ رینیم ته راسه دا نیو ټیپ دا رینیم څه نوم ورکړئ مثلا احمد په دې کې کوم ګروپونه چې دا یو ګروپ مثلا رینیم ګروپ ورکړه دې ته ورکوم فونټس بل ګروپ کې چې نیو ګروپ باندې کلیک کوم ګروپ کې جوړوه مثلا بل ګروپ څه جوړوي سټایلز بل ګروپ مثلا چې کوم کې جوړوي په دې کې اوس چې دې ګروپ کې ته کولای د کمانډونو آل کمانډ انتخاب کړئ څومره کمانډونه په ایکسل کې ټول به راشي آل کمانډ دا وګوره وایي دا ټول کمانډونه راغله اوس کوم کمانډونه کې چې مثلا دا کمانډونه کې چې مثلا ورډ ټو ورډ ډراپ چې دا یو سټایل چې پر مثال لاندې اوسه دې ځکه مثلا موږ څه شي چې لکه صحیح نشو دې کوم شانه چې ټکسچر مثلا دا وګوره کې دا د چاپ نوم باندې کوم چې احمد په نوم باندې وا کله تاسو دلته راشئ دې ځای کې وګورئ همونې دلو چې دې کولای یا کولای دلته راشئ وګورئ دا بل د چاپ نوم باندې سټایل په نوم باندې بل د چاپ نوم ده ایډیټ تاسو کولای شئ وګورئ دې مختلف ډول شامل دلته ختموي رایټ کلیک وکړئ کسټمایز ته راشئ دې ځای نه ورته دا ریموو کې ختم بس کوم چې ته کوم دې تغیر راوستل مثلا یو څو ټیبونه مو ختم کړل لکه دې ما شان ختم کړلا یم پر مثلا د ډیټا ټیب نشان ختم کړل ما څه پته لګي چې کوم شان ما ختم کړی دا نه تاسو لاندې راشئ ریسیټ باندې کوم ریسیټ اون ختم شي دې ضبط کی نمونه کی ضبط کی نمونه هر څه چې نمونه مثلا ته کې مثلا یو څو نمونه معلوم ده احمد مثلا عمر ده علي ده زاهد ده خان ده یان ده عربیده عربیه سفیده مثلا عبایده دا اوس ټول غواړم اډ کما را به دلته اپشن ته په اپشن کې بیا راځم اډوانس ته ایډیټ لیست پیدا کړم دې باندې کلیک وکړئ دې نه راوړل شي نه په خیال لیکلي ده ټول انتخاب کړئ کله مو ټول انتخاب کړئ دې نه څنګه کوم اډ ټول انتخاب کړئ صحیح ده امپورټ وبخښئ امپورټ مو سیوا حالو بیا څنګه کومه کې سوکې مو کړل بیا وکړئ کوي دا اوس ختم کړم دې ځای کې یوازې ولیکئ څوک احمد مو ولیکلو دا پیل هینډل داسې ونیسئ دا ګورئ احمد عمر ټول خپله درته راځي صحیح ده مشکل خو نشته نور دغه اپشن دې دا په ډیفالټ ډول باندې خپلې برابرې دې سره تاسو کار مه لرئ صحیح ده یو مینی ټول بار ده مثلا که چېرته تاسو دلته کومه لیکنه کړې وي داسې او داسې کله انتخاب کړئ داسې بره یو ټول بار راښکارېږي وینئ وړوکی چې مثلا غوښتل مو چې د نه راښکاره کېږي اپشن ته راسي د ټیک مارک لري دلته شو مینې ټول بار وینئ دا بیا اوکې کوي اوس کله چې تاسو داسې انتخاب کړئ دا ګور بره هېڅ شی نه راښکاره کېږي مشکل به نه وي یا تاسو راځئ دې ځای کې ورته لیکئ پر مثال انیبل لایو پریویو ګوره کله چې تاسو دې ځای کې پوینټر راوړئ یا خپل معلومات درکوي وینئ ډایرکټ یا په دې ځای کې وګورئ لیکنې سټایل چې بدلوي خپل معلومات درته ښیي یا کولی شئ دلته راسي اپشن ته په اپشن کې د ټیک مارک ته لرې کوي بیا اوکې کوي بیا پته نه لګي دا وګوره څو پورې کلیک نه کړئ هغه پورې نه درته شو کوي صحیح ده بل مهم شی دا مثلا د هر شي ته ستاسو پوینټر ورلوي ګوره خپله معلومات درکوي لاندې وینئ ټول معلومات درکوي که نه درکوي که چېرې دا نه غواړئ اپشن ته راسي سکرین ټیپ دلته تاسو ډول شو سکرین ټیپس اوکې که وګوره سر څومره ستاسو پوینټر ورلوي ګوره هېڅ معلومات نه درکوي ولیدو مشکل به نه وي دا صحیح دی په ډیفالټ ډول باندې کومه لیکنه وي مثلا فونټ سایز کله تاسو ایکسل پاسورډ څومره دی 11 کوم ویو دی نارمل دی یا د پیج پریویو یا د پیج لیاوټ از دته کوم ویو کې وایي صحیح ده
ډیفالټ ډول باندې کله موږ اکسل خلاص کړو څو شیټونه ولیکئ تاسو کولی دا سایز شمېر ډیزاین او تزیات کې مثلا دې نه زیاتوئ کولی شئ دې نه زیات کړئ مثلا کله چې نوی اکسل خلاصوي څو شیټونه به ولیکئ او دا وګورئ کنټرول ان وهم څو شیټونه دي هر ځل چې خلاصوم اووه شیټونه به ښه خبردار دلته څو وي یو بل مهم شی دلته لاندې راشي ایډوانس ته په ایډوانس کې دلته وګورئ دا انټر بټن زه کله وایم لاندې ځي دې ځای کې مثلا زه انټر وایم دا کنټرول چېرته کې لاندې ځي بعضې وخت کې تاسو ضرورت وي څنګ باندې ځي یا په ښي طرف یا په چپ طرف باندې دلته ایډوانس ته راشي دا هغه کې ورته انتخاب کړئ مثلا رایټ طرف ته ځي اوکې که اوس تاسو انټر وایم کوم طرف ته ځي ښي طرف ته به ځي که مو بېرته غوښتل چې نه مثلا ډاون دې ځای کولی دلته ورته انتخاب کړئ ایډوانس ته راشي دې ځای کې ورته انتخاب کړئ ډاون کلر لکس نه درته وښود دې ځای تاسو د اکسل رنګ هم بدلولی شئ مثلا بلاک غواړئ اوکې کېږدم کمل رنګ یې څنګه شو تور شو بیا راځم اپشن ته په اپشن کې دلته بل شی مثلا سلور کېږدم هېڅ مشکل خو نشته بل کولی شئ تاسو دلته راشئ دې ځای نه دا ورته انتخاب کړئ دا بعضې وخت داسې وي لکه دا شی وګورئ کله چې دلته ولیکم مارک دلته یې وړوکې نقطه راځي که نه راځي دا داسې کاش نه دې ته پیل هینډل ویل کېږي که دا تاسو نه غواړئ کولی شئ دلته راشئ اپشن ته په اپشن کې دلته راشئ ایډوانس ته دلته به پیل هینډل وي انیبل پیل هینډل خو وینئ دا لرې کړئ بیا یې اوکې کړئ بس کار څنګه تاسو کوشش کوئ وګورئ هغه شی بیخي راځي نه دلته که دا نه و مطلب تاسو کولی دلته راشئ دا ټیک مارک ولګوئ ما ځکه درته دې اپشن کار نه لري ځکه دلته ټولې داسې اپشن دي تاسو په ګټه باندې دی او دا مونږ ته ګټه رسېدا کوو ځکه اسانتیا ده ځکه دې کې کار مونږ نه لرو صحیح ده بعضې وخت داسې عدد وي مثلا تاسو دلته عدد زیات ولیکئ دوه خانې ترېنه کمې شي یا درې خانې لکه وګوره زه مثلا دلته راځم اپشن کې بیا ایډوانس ته راځم دا هغه خو وینئ ټیک مارک وینئ داسې ولګوم دلته څو خانې دي دوه خانې وي د اشارې خپله ډایرکټ ځینې کمیږي کله چې اوکې کړم استاد دلته یو عدد ولیکئ مثلا دا مې ولیکل وګوره دوه صفرونه څنګه شوه که سل ولیکم دا وګوره څه شکلونه جوړ شو بیا وینئ دوه صفرونه حتما دی څنګه کوي ختموي یې ترېنه دا بیا ډېر تر مشکل جوړوي صحیح ده ځکه موږ پر عدد لیکو تاسو کولی شئ دلته راشئ ایډوانس ته په ایډوانس کې دا ټیک مارک لرې کړئ بیا به نه راځي انشاءالله صحیح ده مشکل به نه وي کېږي بل اوس تاسو کولی شئ ګورئ کله په یوه حجره کې مثلا تاسو یو نوم درته ولیکل او مارک غلط مو ولیکله بس تاسو کولی شئ ډبل کلیک وکړئ پرې بېرته دا ای ترېنه ختمه کړئ بیا راځي که تاسو غواړئ تغیر د څوک په حجره کې نشئ راوستلی یا نو کولی شئ تاسو دلته راشئ اپشن ته ایډوانس ته دا ټیک مارک ته لرې کړئ دا وګوره الاو ایډیټینګ ډایرکټلی ان سیل دا مې کله لرې کړلو بیا څنګه کوم اوکې کله مې دا اوکې کړو اوس وګوره کار څومره زه ډبل کلیک کوم تغیر نشم پرې راوستلی تر څو پورې مې چې دا ټوله حجره مې بدله کړې ښه خبر خو دا داسې لګېدلی ځکه بعضې وخت کې موږ شی ورته ضرورت مو ته پېښ شي کولی شئ دلته راشئ ایډوانس ته دا ټیک مارک ته ولګوئ کوم ټیک مارکونه چې لګېدلي هغه ټول په خپله باندې لګېدلي ډیفالټ صحیح وي صحیح ده یا لکه دا سکرول بار ده مثلا دا ورټیکل دا عموم سکرول بار ده که نه غواړئ لاندې شو ته راشئ دې ځای کې سکرول بار ورته پیدا کړئ هر شی مو چې کار کېږي هماغه شی دلته کې غواړئ بس خپله باندې تاسو ته پته لګېږي وګوره ورټیکل سکرول بار دا بل شی ده هاریزونټله که دا نه غواړئ مارکونه لرې کړئ دا وګورئ اوکې کړئ دا سکرول بار هم ختم شي لاندې سکرول بار هم څنګه شو ختم شي بېرته یې غواړئ چه اوس غواړو وګورئ موږ هدف چی دلته چی غواړو سکرول بار غواړه نوم مو چې زده وي بس راځئ دلته اپشن ته حتما به یو ځای کې پیدا کړئ وینئ ګرځي دا وګوره شی مو پکار و سکرول بار مو پکار وه دا وګوره ته به یې لیکلي وي درته سکرول بار به حتما چېرته کې پروت وي تاسو وګورئ شو هاریزونټل سکرول بار او ورټیکل سکرول بار اوکې کړئ بس وګورئ بیا به خپله راشي دلته صحیح ده یو بل مهم اپشن ده چې دلته وګورئ کله چې تاسو دلته راشئ مثلا په دې ځای کې دا ریسنټ فایلونه دي دا څو فایلونه دي اوس شپږ دلته تر 25 پورې راځي که تاسو ډېروئ اپشن ته راشئ ایډوانس ته راشئ لاندې فایلونه پیدا کړئ 25 به لیکلي وي چېرته څو مې درته وښودل 25 دلته دا مې څو فایلونه دي دلته 25 دی که نه دی تاسو کولی شئ دا ورته کم زیات کړئ مثلا که دا زه ورته صفر کړم ګورئ هلته بیخي ختم شي ریسنټ ته راشئ دا څنګه شو ختمه بیا کولی شئ اپشن ته لاړ شئ په اپشن کې لاړ شئ چېرته ایډوانس ته ایډوانس کې لاندې ریسنټ فایلونه بېرته ورته اډ کړئ کوم فایلونه و ریسنټ 25 فایلونه وه اوس مې صفر ته واړولو دا بېرته 25 تر 500 پورې کولی شو نو دا ورته ولیکو 25 د ډیفالټ ډول دی ډیفالټ حالت مشکل به نه وي صحیح ده نور اپشن کې مطلب تاسو کې ګرځي دومره به نور ویډیو شی پیدا د چې ټول نه ټول تم نه وي بس ده نور والله توفیق